پشاور کې چې دنه دوه نور جنکۍ چې دنه اغوا شوی دي دغه ولته پته نه لګي هغه په کوم ځای کې نه چې دنه اغوا کړی دی ویډیو را سره مکمل وګورئ د مور پلار د تصویرانو سره تاسو تخکاری د خپل بیان چې دنه جاری کړی دی او دا ویډیو را سره مکمل وګورئ د ټولو پښتنو سره شیر کړئ دا هم پښتانه دي د دې لوريانه چې دنه سکول ته تللی د سکول نه واپس چې دنه کور ته نه دی را رسیدل نن چې دنه ټولو پښتنو لپاره پکاره چې د لپاره आवाज وکړي او د جنکۍ چې دنه دا چرته وي چې دوی پته ولګي او د خپل مور پلار ته حواله کړل شي په خیبر پښتونخوا کې د ورځ نه راځي چې په هغه کې څه قسمه واقعیا نه راځي نن چې دا نو د دې لپاره आवाज ټول ډیر ضروری دي الله پاک به زمونږ نه تاسو ضرور کوي چې کنه تاسو سره دومره طاقت او سوشل میډیا نو تاسو چې دا نو د دې لپاره आवाज ټوت کړل نن چې دا نو موږ له پکار د هر یو پښتون له چې دې لپاره چې موږ आवाज شوت کو او د جنکۍ چې دنه هم بازیاب شو کدا په هر کم ځای کې اغوا شوی وي چا وړي وي یا که هر څه چل وي خو چې دنه جنکۍ واپس راوړل شي او د چې دنه خپل مور پلار ته چې دنه حواله کړل شي مرګرو د مور پلار چې دنه ډیر ځای جاړي او چې دنه موږ په ژوند کې چا سره جګړه هم نه کړو نه په ژوند کې چا سره شي تعلقات هم خراب شوی دي او زمونږ چې دنه موږ چا سره هیڅ ذاتيات نشته او زما دوه لوريان سکول نه چې دنه غایب شوی دي هغه چې دنه تر اوسه پورې چې دنه هغه نه دي میلاو شوی او ډیر وخت وشو یار ټول پښتنو ته زما خواسته کنه چې د مور پلار د لپاره چې د आवाज چوت کې چې د لوريان چې د ته میلاو شي بل ورځ چې دنه د هر سړی سره داسې کېدل شي نن چې تاسو د دې لپاره आवाज چوت کو بل ورځ بل چا سره بیا داسې نه کیږي ځکه کنه چې تاسو وګورئ جایو جنې چې دنه دا کچې ته وړل شو نو ټول پښتنو आवाज چوت کو او هغه جنې چې دنه واپس راوړل شو او واپس یې خپل مور پلار ته چې دنه حواله کړل شو هغه ټول چې دنه ټول پښتنو شکریا ادا کړي داغه د ځړنه بچی دنه یو دواره خطلې د ټول پښتنو ته ځکه چې ټول پښتنو ډېر غټ کوشش وکړو نو پښتنو نن چې دنه دا هم د جنکۍ چې دا چرته غایب شوی دی پته نه لري چې په کوم ځای کې به وي او بل څو کسانو ویډیوګانې وکړلې ما هم ویل چې په ویډیو روغه کوم تاسو ته چې ویډیو کې حقیقت وښیم چې ټول پښتانه ولا ویډیو جوړ کړي او زمونږ د پښتنو له چې دنه یو بیا عزت ورکړي او بیا چې دنه دغه جنکۍ بازیاب کړي دغه جنکۍ چې دنه خپل مور پلار ته چې دنه حواله کړل شي پته نه لري چې کوم ځای ته به وړي کوم ځای کې به او زما ټول پښتنو ته دا خواسته چې نن आवाज چوت کړي او جنکو ته